لا اکراه فی الدین. مخکې د الله پاک صفات بیان شول، د صفاتو تر بیانېدلو د الله پاک توحید مسله چې بنیادي مسله ده دا بیان شوله، چې علم هم د الله دی، سفارش هم به اجازه څوک نشي کولی، علم هم پراخه علم دی او عالی ذات دی، عظیم ذات دی، حفاظت اسمانو د مځکو هم نه ستړی کوي. دا ټوله شیان بیان شول. نو اوس مسله معلومه شوله، مسله په دلایلو سره ثابته شوه. چې ثابته شوه نو اوس الله فرمایي چې که دا مسله چې واضحه او یقیني مسله ده، که څوک مني ودې مني، که نه مني نه دې مني، مجبوره کولو ته ضرورت نسته. لا اکراه فی الدین، نسته زور فی الدین په قبلولو کې د دین. د دې آیت مبارک مطلب دا دی چې په عقیده کې زور نسته، چې یو کافر یو سړی راولاړ شي راویې نیسي چې په زوره وایي کلمه ووایه، دا نسته. ځکه عقیده خو د زړه سره تعلق لري، نو په زړه خو انسان زور کولی هم نشي. نو د آیت مقصد دا دی چې مسله واضحه ده، که خپله څوک مني ودې مني، که نه مني په زور باندې مور باندې مني. لا اکراه فی الدین، نسته زور په دین کې. دا مطلب نه دی چې جهاد نسته. جهاد خو جلا مسله ده. جهاد خو د دې دپاره دی، د فساد د ختمولو دپاره دی، د مفسدینو د ختمولو دپاره جهاد دی. جهاد داسې مثال لري، د کافران داسې مثال لري لکه مارو لړم. د مارو لړم وژل څومره ضروري دي، دارنګه د هغه کافرانو وژل چې هغه د اسلام په خلاف جنگ ته ولاړ دي، د دغو وژل هم داسې حیثیت لري. دا جهاد د دې دپاره نه دی چې په خلکو باندې په زوره اسلام منل دی، د دې دپاره نه دی. حضرت عمر رضی الله عنه واقعه تفسیر مظهري او قرطبي لیکلې ده چې یو سپین زری نصراني و سپین سرې نصرانیه ښځه وه، هغې ته یې دعوت ورکړي چې ته ایمان راوړه. هغې ورته وویل چې زما عمر تېر دی، په د اخر عمر کې زه څنګه خپل دین پرېږدم، خپل د پلار و نیکه دین په د اخر عمر کې څنګه پرېږدم. نو حضرت عمر رضی الله عنه دا آیت تلاوت کړي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نسته، که ایمان نه راوړې ستا خوښه ده. قد تبین الرشد، یقینا ښکاره شوی دی هدایت، من الغی د ګمراهۍ څخه، نو اوس د هر چا خپله خوښه ده. فمن یکفر بالطاغوت، یو د مرتد مسله ده. مرتد چې د اسلام واوښتی هغه سره ځکه زور کېږي، د مرتد حکم د باغي په رقم دی، دا اسلام بدناموي، نو هغه ته مهلت ورکول کېږي 3 ورځې، که ایمان را نه وړی وژل کېږي به. د مرتد حکم جلا دی ځکه دا اسلام بدناموي، په دې وجه جلا حکم دی. او عامه کافرانو حکم دا دی چې په زوره به یې نه مجبوره کوي. قد تبین الرشد، یقینا ښکاره شوی دی هدایت، من الغی د ګمراهۍ څخه. نو فمن یکفر، څوک چې انکار وکړي، بالطاغوت په ډېر سرکش سره. طاغوت ډېر سرکش ته وایي، شیطانان که انساني شیطانان یې که فیراني شیطانان ټول مراد دي. یعنې په غلط دین چې څوک انکار وکړي او یؤمن بالله، ایمان راوړي په الله سره، فقد استمسک، یقینا ده ټینګه ونیوله، لاسونه یې ټینګ کړل، بالعروة الوثقی، په هغه کلکې کړۍ سره. کلکه کړۍ چې سړی ونیسي نو د لوېدلو څخه څنګه محفوظه وي، تر څو چې خپله ایله نه کړي نو نه را لوېږي د هغه لوړ ځای څخه. نو دارنګه د اسلام مثال هم دی چې په دین باندې چا ایمان راوړی، په اسلام کې داخل سو، نو بیا هغه هم د تاوان او د تباهۍ څخه محفوظ دی. خو لیکن که خپله د اسلام احکامات پرېږدي، سستي کوي، دا خو د ده تاوان دی. لا انفصام لها، چې نسته شکېدل دې رسۍ لره. والله والله چې دی سمیع اورېدونکی دی، علیم پوه دی. دوې ډلې بیان شوې، یو د رشد د هدایت والا، بل د غی او د ګمراهۍ والا. اوس الله پاک د دوی مثال بیانوي. د دواړو ډلو مثال د رڼا او د تیارې دی. الله ولی الذین، الله پاک دوست دی دا کسانو چې ایمان یې راوړی دی، یخرجهم باسي دوی لره، من الظلمات د تاریکیو څخه، الی النور و رڼا ته. دا خو د مؤمنانو حالت دی. ظلمات ډېرې، نور یوه د اسلام رڼا ده. والذین کفروا، کسان چې کفر یې کړی دی، اولیاءهم دوستان د دوی، الطاغوتو شیطانان دي، یخرجونهم باسي دوی لره، من النور د رڼا څخه، الی الظلمات و تاریکیو ته. اولئک اصحاب النار، دغه خلک دي ملګري د اور، هم دوی به فیا په دې اور کې خالدون همیشه وي. مخکې بیان شول چې رڼا والا د ایمان والا او کافران د تیارې والا دي. اوس یو مثال بیانوي چې څنګه شیطان خپل ملګري تیارې ته بیایي. هغه یو نمونه یې دا ده، د نمرود واقعه بیانوي. نمرود په تاریکه کې و، ابراهیم علیه السلام دعوت ورکړي، خو لیکن د هغه شیطان د دعوت د وجې د دی په هغه تیاره کې پاته سو او د ایمان توفیق
ور نه کول سو ایمان یې را نه وړی. نو دا یوه نمونه ده د دې دپاره چې طاغوت شیطانان خپل ملګري څنګه تیارې طرف ته بیایي. الم تر الی الذي حاج ابراهیم فی ربی. نمرود باچا و او د ټولې دنیا باچا و. ده دعوه کړې وه د خدایي او خلکو ته به یې ویل چې ما ته به سجده کوئ. ابراهیم علیه السلام ورته راغی، سجده یې ورته ونه کړه. وایي ته ولې ما ته سجده نه کوې؟ وایي ځکه زه سجده صرف خپل رب ته کوم. ده ورته وویل چې ستا رب څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې زما رب هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول او مړه کول کوي. نمرود راولاړ سو، دا کار خو زه هم کوم. دوه بندیان یو بندي یې راوستی چې د مرګ فیصله ورباندې ایستل سوې وه، بل یې آزاد سړی راوستی. د مرګ فیصله چې ورباندې سوې وه هغه یې ایله کړي، چې آزاد سړی و هېڅ جرم وشی نه و هغه یې مړ کړي. وایي دا دی چې د مرګ والا و هغه مې خلاص کړي، ژوندی مې مړ کړي. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زما رب لمر د مشرق د طرفه راخېژئ، که چیرې ته رښتیا وایه ته رښتیا رب یې نو ته د مغرب د طرفه راوله. نو بس په دې کې نمرود عاجزه سو او چپ سو، حیران پاتې سو، جواب یې نه سوی ورکولی. خو لیکن بیا هم ایمان را نه وړی. علم تره ته نه ګورې الی الذي واغه چاته حاج ابراهیم چې جګړه یې وکړه. حاج اصل کې محاجه چې دلیل یې ووایه د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره کې د رب د ابراهیم علیه السلام ان اتاه الله الملک، په دې وجه چې ورکړی و الله پاک ده ته باچهي، یعنې باچهي ورکړی و خو باید شکر ادا کړی وای، ده بیا هم ناشکري کوله. اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي زما رب هغه ذات دی یحیی چې ژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي. قال ویل نمرود انا احیی زه ژوندي کول کوم او امیت او زه مړه کول کوم. قال ابراهیم ویل ابراهیم علیه السلام فإن الله یقینا الله پاک چې دی یأتی راتلل کوي بالشمس په لمر سره من المشرق د مشرق د طرفه فأتی بها ته راتلل وکړه په دې لمر سره من المغرب د مغرب د طرفه که رښتیا ته رب یې. فبهت الذي نو حیران سو کس کفره چې انکار یې کړی و. والله الله پاک چې دی لا یهدي القوم الظالمین هدایت نه ورکوي دغسې قوم ظالمانو ته. حیران سو نو خو باید ایمان یې راوړی و، بې جوابه سو خو بیا هم ایمان را نه وړی. په دې کې یوه مسله دا ده حاج ابراهیم، په دې کې مفسرینو لیکلی دي چې مناظره من سنن المرسلین، مناظره کول دلایل د یو چا سره ویل د غلط کس سره دلایل ویل دا د پیغمبرانو سنت دی. دا مناظره هم د شعبت شی نه دی بلکې دا د دین یو حصه ده. په دې سره حق معلومیږي. پخوا داسې و چې کله په خلکو کې انابت و مناظره به یې سره وکړله، کوم به چې ملامت سو هغه به رااوښتی خپله خبره به یې پرېښوله. اوس زمانه کې خو نه راوړي نو نور هم په خپله خبره کلکېږي. نو په اوس کې بیا د مناظرې ګټه دا ده چې مناظره وسوله خپل ملګري هغه په خپل مسلک باندې کلکېږي، د هغو به سر خلاص شي، د خپل ملګري د دې سره ګرځي چې بلې خوا ته واوړي. نو اوس کې هم دا ګټه ده. دا اوس نمرود دا نه ورته ویل چې دا لمر زه راخېژوم د مشرق په طرفه، که چیرې ستا رب رښتیا موجود دی هغه دې د مغرب سره وخېژوي. دا یې په دې ونه ویل چې دلته خلک ولاړو مشران خلک نمرود فیدی، که زه دا خبره وکم نو هغه به یا مخامخ راته ووایي، که مخامخ راته ونه وایي په زړه کې خو به یې دا راوګرځي چې دا خو ته درواغ وایه، ته نوې پیدا د المر په دغه طریقه راختی، په دغه طریقه لوېدی. نو په دې وجه نمرود دغه دلیل پیش نه کوي. او کالذي یا په شان د هغه چا یا تا نه دی لیدلی. علم تره کې مطلب فکر تا نه دی کړی، اصلي دا مطلب دی. او کالذي یا تا نه دی لیدلی مثال د هغه چا مر علی قریة. دا واقعه د عزیر علیه السلام، د عزیر علیه السلام په یو کلي ورتېر سو، کلی نړېدلی و، دیوالونه چپه دي، بامونه راغورځېدلي دي، دا بخت نصر دا ظلم کړی و. نو ده وویل چې دا به الله پاک په څه طریقه را ژوندي کوي. یقین خو یې و چې الله یې را ژوندي کوی شي، طریقه یې یادوله چې په څه طریقه به یې را ژوندي کوي. نو الله پاک دی مړ کوي 100 کاله، تر 100 کاله بعد یې بیا را ژوندی کوي. په دې سره یې ورته وښوله چې په کوم حالت یو څوک مړ سو په هغه حالت به بیرته راپورته کېږي. او کالذي یا تا نه دی لیدلی هغه کس مر علی قریة. دا د دې دومې خبرې مثال دی چې ایمان والا د رڼا طرف ته بیایي. دا دی د حضرت عزیر سوال یې ورحل کوي. یا لکه هغه څوک چې تېر سو په یو کلي باندې وهي خاویتون، په داسې حال کې چې دا کلی رالوېدلی و علی عروشها په بامو خپلو باندې. نو قال ویې ویل انا یحیي هذه الله، څنګه به را ژوندي کړي دغه کلی
الله پاک بعد موتها وروسته تر مرګ یې فاماته الله نو مړ کړي ده لره الله پاک 100 عام 100 کاله ثم بعثه بیا را ژوندی کړي قال وی ویل الله کم لبسته څومره وخت تیر کړي قال وی ویل لبسته یوما ما وخت تیر کړي یوه ورځ او بعض یوم یا بعضې ورځ د ورځې په اول کې راغی دا وخت را ژوندی سو مازدیګر ټیم و نو دا فکر وکړي چې یا به نن راغلی یا پرون که نن و نو خو نیمه ورځ ده قال وویل الله پاک بل لبسته 100 عام بلکې تا وخت تېر کړی دی 100 کاله فانظر وګوره الى طعامک خپل خوراک ته و شرابک خپل څښاک ته لم یتسنح چې نه دي خراب سوي وانظر وګوره الى حمارک خپل خره ته ولنجعلک او دې دپاره چې وګرځو موږ ستا آیة نښانه للناس دپاره د خلکو وانظر وګوره للعظام و هډوکو ته د دې خره کیف ننشزها څنګه موږ ښوروو هغه هډوکې ثم نکسوها بیا موږ وراغونځو دې هډوکو ته لحما غوښه دا را ژوندی سو آخر هم فلما تبین له کله چې ښکاره سو ده ته دغه حالت قال ویل عزیر علیه السلام اعلمو زه پوهېږم اوس په لیدلو سره پوهېږم یعنې په مشاهده سره زه پوه سوم ان الله یقینا الله على کل شین پر هر شي باندې قدیر قدرت لرونکی دی 100 کاله بعد را ژوندی سو 100 کاله وروسته چې دی خپل کلي ته راغی خلکو نه پېژندی ټوله خلک زاړه خلک مړه سوي دي حالات بدل سوی دی دی ورته راغی ده ورته ویل چې زه عزیر یم هغو چې فکر وکړي چې عزیر څوک دی پوښتنه یې سره وکړه وایي عزیر خو 100 کاله مخکې تللی و او بیا ورک سوی دی بیا راغلی نه دی هغه عزیر 100 کاله مخکې تللی دی ته څنګه عزیر یې نو بیا یو سپین سرې ښځه و هغه راله دا سپین سرې ښځه د 160 کاله وه دا چې راله چې عزیر علیه السلام یې ولیدی وایي دی وایي چې عزیر یم وایي و عزیر خو یو سړی و خو د عزیر یوه نښاني وه نښاني یې دا وه چې تورات یې په یاد و ده څه چې د تورات پوښتنه وکړله تورات یې په یاد و نو هغو هم تایید کړه چې دا عزیر دی نو خلکو ته یې هم ور وښوله عزیر علیه السلام ته یې خپله هم ور وښوله چې الله پاک څنګه انسانان بیرته را ژوندي کوي یعنې داسې را ژوندي کوي په کوم حالت چې سړی مړ سو په هغه حالت یې را ژوندی کوي بل په دې کې دا مسله معلومه شوله چې الله پاک خوراک او څښاک شیان یې خراب نه کړل او د انسان بدن او د هغه خره بدن دا ختم سو دا هم د الله د قدرت یوه نمونه وه خوراک او څښاک شیان ژر خرابېږي لیکن دا یې وساتل او بل دا مسله هم ده چې مړي د ژوندو په حالت نه خبر ځکه دی د خلکو په حالت باندې نه خبر خپل په حالت هم نه خبر چې الله ورته څومره وخت تېر کړی دی ده ویل یوه ورځ یا بعضې ورځ